سیم کارتونه دي بزنس کارت دا خطر نه کوي تاسو ته ولې شي صرف سرچ وسره سره وغږه زړه ور بوجي د کېده کنه نو ستړی کېږي بوجي کېده پیسې چا سره نشته د تیرو جنه بس کرا دغه ناس سود خدای مظلومان است. سلام علیکم میگه بیادر دمی کل مندوی هر دروغان شما قیمت هستی درست است؟ نه میگه قیمت میفروشی شما خودم شما امیم صبح یک نفر من گریان کردم میشه گفت اولادم نان نخورده ما هم زیاد وزم نشد یک دقیقه د برکتونو د رحمتونو میاش رمضان مبارک د ګوتو په شمار څو پاتې ورځې د کابل په منډوي کې د خوراکي اولی توکو بیې کم خوالاړې آیا تجارانو په خپل ملت باندې رحم کړی دی او که د پخوا په څېر یو ځل بیا خپلې بیې د خوراکي توکو مخ په لوړه بیولي دي شروع کوم په نامه د سپیڅلي څښتن تعالی ټول په محمدي درود نازوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوښه او خوشحاله یم چې د کابل په زړه کې د روژې د مبارکې میاشتې په راتګ د خوراکي توکو د بیو نرخونو په هکله باندې په یو ځانګړي ګزارش کې درته زه سویب الله صافی ستړي مشي او کلی وایم خوږو لیدونکو هیله او ارزو مې دا ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله صحتمنده اوسئ او ارزومند یم چې د خپرونې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ کاکا چیه دی واخیسته سلام علیکم ټول په خیر تکړه تازه ته لکه چې د دې کاکا بایفار که څنګه څه دې ویلي و کنه خود مې ویلي وای څنګه چلو چیه دی واخیسته چې دې خوا راسه چې ماته مخ راواړه مړه لرې رانه مز اوس را سره وغږېږه زړه ور بوجي دې کېده کنه نو ستړی کېږي بوجي کېده بوجي دې کېده کاکا سلام علیکم وعلیکم ستړی مشي ټول په خیر یاره قربان خدای شمه څادر کې د لاس راوګد که څنګه کوي قراری ده خدای دې تا ژوند لري خوشاله اوسې د کوم ځای کاکا نوم دی ولا دې سوزي د سوزي د کابل د سوزي او د کابل دې سوزي یا ډیره ښه ده څنګه راغلی وې کاکا دې خوا راغلی د پتیا متیان مې لږ بیې کړ وامې اخیسته لږ زره روژه را روانه ده او روژه را روانه روژې لپاره د امادګي توښه خبره براوله نو او بختوره روژه را روانه تجار مې کوي شکر دی چې زمونږ او ستاسې پکې یو ځل بیا انشاءالله نصیب کېدونکی دی ښه څنګه وي بیې څنګه وي د خوراکي توکو ښې دي شکر دی الحمدلله کاکا ته مه ګوره ډاډه غږېږه نه کاکا څه کې نه یم ډاډه غږېږم پخوا چې به روژه رانږدې شوه بیې به ډېرې لوړې تللې اوس څنګه و بازار الحمدلله شکر الحمدلله ښې دي د زړه نه وایي د زړه نه وایم نرخونه اداره دي ښې دي ګزاره کوي بیخي ګزاره کوي بیخي ګزاره په دې حال دې موږ شکر وباسو الحمدلله خوشحاله یې خوشحاله یو یا خدای دې تام خوشحاله لري قربان د شمه تجارانو نه د په اخر کې غوښتنه څه ده د سرمایدار خلکو نه ګوره زمونږ وطن ډېر جنګ ځپلی و د اقتصاد د لحاظه مو خلک ډېر کمزوري دي څه غوښتنه ترې لري چې د خلکو سره کم همکاري په نظر کې یوه روپۍ دوه روپۍ کې باید ګزاره وکړي خوار او غریب سره خرج ژوبل دي چای نسته ورسره پوه شوې مراد وکړي مراد وکړي داسې نه چې دوی په لاس واخلي په شلې خرج کړي یا په ډېر څه خرج کړي خدای تا ژوندی لري ډېره مننه کاکا ژوندی اوسې خوشحاله اوسې که وړو کړي که لوبیا کړي که غوړۍ کړي دا د وړو غاښه لګېږي او دې کې خلک مرسته وکړي 10 روپۍ چا سره نسته چې پې واخلي
خل شو بلی یعنی مراد باید وکړي. او مراتو خدای دې ژوند دی لره خوشاله اوسئ. خانه دی بابا. مننه مهرباني. زړه ته رانږدې لیدونکو لنډ په لنډه ځای په ځای قضاوت کوو. تر څنګ مې د کابل منډۍ یو هټیوال هم خپلو خوراکي توکو ته ناست او دی پلوري. سلام کاکا جوړ. وعلیکم سلام جوړ په خیر کې. خیر اوسې قدرمن شي. حاجي صاحب ځان راوپېژنئ. زما نوم حفیظ الله ده د موسهي د ولسوالۍ یم او په کابل منډۍ کې کابل منډۍ کې مې دکان ده. ډېر ښه دی. څومره وخت کېږي کاکا چې په دوکاندارۍ اخته استئ؟ یاره د مونږ خو به تقریبا 22 کاله وځي دلته چې مونږ یاست. کافي عمر دی نو. کافي عمر. څنګه د خوراکي توکو بیې څنګه دي په موجوده شرایطو کې؟ ولا موجوده شرایطو کې خو انشاءالله د خدای فضل ده ښه ده خو پیسې چا سره نشته ده تېرو ځنه بس کره دغه د ناست یاستو د خدای مظلومان یاست. خدای خو مهربان باچا دی. منظور زمونږ دا دی چې مخکې به کله روژه را په نږدې کېدو شوه لکه دا اوس چې ورته 4 5 یا 6 ورځې پاتې دي نو خوراکي جنسونه به ډېر مخ په لوړه تلل. اوس څنګه چل دی؟ ولا اوس کوم یو اندازه جګ سوي دي په داسې کمبوته کمبوتات یې احساسېږي چې نور د خدای فضل د هر څه کنټرول دي هر څه د کمبوتاتو په وجه باندې به نرخ لوړ شوی خو د روژې په خاطر نه نه د روژې په خاطر باندې دا شی نشته ده خو د کمبوتات په وجه باندې لږ زره بازار چیک ده. ته په حیث د یو دوکاندار د نورو دوکاندارانو نه دې د نرخونو په هکله څه غوښتله؟ هېڅ نه څه غوښتله هر سړی په خپل مشکل کې اخته ده. منظور مې دا دی په نرخونو کې په نرخونو کې نشته ده داسې هغه نشته داسې خو موجود شی کم دي نو هر سړی د تلاش کوي 10 روپۍ دپاره ژوبل دي ورځان د 10 روپۍ دپاره که جګي په جګي خلک اخلي که ټیټې اخلي مجبوریت. مننه خوشحاله اوسئ قدرمن شي. زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو مشتریان لاس پلورونکي کراچیوانان زمونږ د اقتصاد د لحاظه ژوبل افغانان په مجموع کې اقتصاد د خلکو دومره مزناک نه دی لږ پیکه بریښي خو چون بیا هم تل هڅه وکړي څوک چې لږ لوړ دی هغه د ټیټې طبقې خلکو سره د اقتصاد د لحاظه د خپل وس په اندازه باندې مرسته او کومک وکړي چې تر څو د هغوی هم یو سبب او یو لاره چاره روانه شي. راځئ کاکا راځئ. سلام زویا جوړ په خیر. وعلیکم سلام خیر کاکا جوړې خوشحاله او زلمی سړی شي ماشاءالله زلمی شوی خو یې نو یا ګرانه نوم دی؟ نوم مې رحمت الله ده. رحمت الله جانه څه شی کوې د څه کاروبار؟ د پلاستیک خرڅوم. پلاستیک خرڅوې کابل منډۍ کې؟ یا څنګه د کار دی څنګه د دغې خوا راواوړه چې لږ د لارې نه راچپ شو څو کمونه وځي؟ نشته خلک په 15 روپۍ خلطه راکړه. یا او ته په خپله په څو اخلې؟ موږ خپله په 15 روپۍ اخلو بیا په 10 روپۍ خرڅوو. بعضې خلک په 15 روپۍ غواړي ډېر په 10 روپۍ. ډېر خلک یې بیا په 10 برې یا د برکتونو میاشت را روانه ده د رحمتونو میاشت را روانه ده. هغه خلک چې سرمایداره دي څه غوښتنه د هغوی نه لري؟ هغه نه دا غوښتنه لرم چې موږ سره لږ مرسته وکړي ځکه چې پلار ما یو ده د قبرغۍ ماتې دي پښې کار نه کوي په کور کې د بس دغه د کور مشر زه خپله یم غټ نپکاور د کور خپله یې زه خپله یم 3 ورونه 3 سره دغلته پلاستیک فروشي کوو. زوی وخت خو د درس او تعلیم د مکتب وایي؟ نه کاکا ځکه چې پلار ما یو ده څه کار نشي کولی څه کور ته مونږ کار کوو. او که څوک د لاسنیوی وکړي درته ووایي چې دغه 2 روپۍ چې دلته ته غریبي مزدوري کوي د ورځې 100 اتیا 200 روپۍ دا درته موږ پرداخت کوو ته خپل درس و تعلیم وکړه کوي؟ هو حاضر آمده یم. ډېر شوق لرم د درس و تعلیم او نه شم کولی. خوږو لیدونکو شته ډېری داسې شایقین داسې ځوانان لرو چې دا زموږ راتلونکی دی چې په آینده کې ښه کارونه د هیواد لپاره د هیوادوالو لپاره د هیواد د ترقۍ لپاره ترسره کړي مګر د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې نشي کولی چې خپله درس او تعلیم مخې ته یوسي. ښه ګرانه وروره خوشحاله آباد اوسئ ژوندی اوسئ په دې امید چې مکتب کې شامل شي له خیره او بس بله ورځ غټ سړی در څخه جوړ شي. ډېره مننه زلمی سړی.
میگه بیادر کل مندایی آرد و روغن شما قیمت هستی درست است؟ نه میگه قیمت میفروشی شما. سلام علیکم. سلام علیکم. ستا خوب است بخیر هستی؟ هیچ چیز هم قیمت نمیفروشین بیادر همین تو مزاح کردیم. نه نرخ خوب است که فعلا. خدا معرفی نکردی به بیننده ما. سلام علیکم، اسم من نصار احمد است. یکی از دکاندارای مندایی کابل. رمضان کجاست بخیر؟ رمضان دیگه نزدیک است بخیر. یکی در کمین است. فعلا خود همین تو بخیر معلوم انتظارش داریم بخیر. انتظار شما داریم؟ بله. او در کمین است یا ما شما در کمین هستیم؟ نه ما شما در کمین هستیم که بیای بخیر. بیای بخیر. خود درست است. خوراکای اولیه قیمتا چطور است؟ نزدیک است رمضان نزدیک است. خوب است فعلا خود نرخ خوب است تا فعلا بلند نرفته. نرخ با جای خود ساده است دیگه در آینده نمیفهم که تجارت چی میکنه. ما زیر دست از اونها هستیم. تجار دولت هم داریم باز. خود داریم ما خود دولت کنترل میکنه نرخنامه داریم خب. امیال از نرخنامه که فعلا نرخ خوب است. خوب است. خوب است. مشتریایتان چقدر راضی است؟ خوب است مشتری خوب است راضی است. خب من تو اقتصاد مردم خراب است خریده نمیتونن واقعا. منظور سالهای گذشته وقتی که ماه مبارک رمضان نزدیک میشد بجایی که تجارا یک ذره قیمتی پایین بیاره بالا میره. حالا خوب است و حساب نرخ تا فعلا شور نخورده بلند نرفته. همین تو بجای نرمال است. بجای نرمال است. دیگه فعلا یک بانه سالنگ نکنن که 10 سالنگ بند است با قیمت ببرن دیگه فعلا سال. خب سالنگ ان شاء الله در چند روز ان شاء الله الرحمن اعلام شرایشه. خب از تجارای مثلا که عرض میاره روغن میاره از کشورهای خارج از او چی تقاضا داری؟ دیگه تقاضای ما است که به حساب نرخ را ثابت نگاه کنن ارزانی کنن که ما بتونیم به مشتری خود به نرخ مناسب ارزان عرضه بداریم. تا که استادای دستی افتاده را بگیر. بله تشکر. بخیر باشید. زنده باشید. یوتیوب چینل یعنی چینل که سرچ کنی این چیز شکل سرم انگلیسی هم خوب هستی؟ شکر مجور از کجا و در کجا و اسمتان؟ از بغلان هستیم. در کابل در مندایی کنه دکان داریم. بسیار خوب از بغلان هستی. نامتان نگفتی؟ علاءالدین. ماشاءالله همین تو خوش و خندان معلوم میشه. چطور از مشتری‌ها؟ والا شکر است ناشکری نمیکنیم مقصد کاروبار گم است پیسه نیست غریبی گم است مردم گشنگی بخیر به مرد است. این پیسه کدام شما امیم صبح یک نفر من گریان کردم میشه گفت اولادم نان نخورده. ما زیاد وزم نشون یک دایی دارم. ماه مبارک رمضان هم نزدیک است بخیر. امی رسانه کی است واحد راست که صدای مردم به دولت میرسانه به تجارای کلان میرسانه یعنی یکی از دیگه واحد رای نمی است که با خبر شویم از تجارای ملی مردمی که پولدار هستند مردمی که سرمایه خوب دارن زکات سرش فرض شده از او چی تقاضایی داریم؟ وا دست کمک و خرید بیچاره بگیره بلند کنه از زمین که بدر و همون لقمنان بلش پیدا شه دیگه از زمین. نرخ چطور است؟ نرخ مواد خوراکی نرخ فعلا خوب است. نرخ بلند نیست. نرخ در جای قرار است تا بالا نمیره. گپ سری دلار است. دلار قیاسات این نرخ میسته است. شما پیشتر گفتین که همین پیسه گم است. شماره تلفن نداره که زنگ برش بزنید که کجا رفتی؟ والا دیگه او پیش خدا معلومه که چی شده. دعوت میمانی هم قبول نمیکنه. خود چیز گفته نمیتونه. دو بار چیز گفته. همین شوخی را به خاطر کردیم که باور کنید که همین برنامه را که ما شروع کردیم خیلی جگرخون شدیم. هر کسی را که میبینیم میگه وضعیت اقتصادی خراب است. مگم از یک گپ بسیار میگه خوش هستیم که مواد خوراکی جای به جای استاد بلند نرفته. بلند نمیره نه. تشکر. دیگه قبلا در این ما 1,50,000 دکان داریم. آل دیسلاف نکردیم. تانو دیسلاف نه. یک سیر یک کیلو چی میکنید بیشتر نشته نکردیم. توکل به خدا. توکل به خدا. تشکر. شیره هم خرڅېږي دلته له هټیوالو سره به وغږېږي چې دا له کومه ولایتي سره دي او باشه ملا باشه ملا راځي مطلب جوړ پکار صفات خبره کلاري ده په کار او مساخ کاري مړه منډي کې دکاندار منډي دکاندار چې حوصله لري په دنیا کې هیڅ نه دکاندار طبيعي چې دکانداران باید حوصله وکړي څنګه ورته
خوشاله اوسئ. زه خو مخکې هم کله کله راتلم خو دومره جمع جوش بلوار مې نه ولیدله. علت څه کیدای شي؟ دا خو د روزې مبارکه میاشت ده، نو اوس هم د هوا له وجې نه هوا یخه ده، بارندګي راځي، بلوار نشته، باید دې کوڅه کې به بیخي ځای نه وي که نه. ټوله دنیا افغانستان څو ولایت دغه کوڅه ته هیله او تمه د روزې مبارکه میاشت لخوا لري. څه دلته خو د خرما مرکز ته منډې ده. کیسه خو دې راته ډېره ځان دې راونه پېژنم. اسم مې عبدالمالک ده، رئیس د شرکت د خوشي منډې کې ستاسو خدمتګار یم. خدای دې تا ژوندی لري. موږ ستاسې د پښو خاورې یو، قدرمن شو. کومو ولایتونو ته خرما صادروئ او څه ډول خرما ولاړ؟ خرما خو جنس کې درته وایم چې شل او ډېر قلمونه زیات او شته، او مجموع کې خرما خو ډېر قلمونه لري. او د افغانستان لکه څلور ولایته فکر کوم داسې کم زیات دوی دا ټول له کابل نه استفاده کوي. یا ډېره ښه ده. په افغانستان کې هم ډېری باغونه د خرماو جوړ شوي دي، بالخصوص په ننګرهار ولایت کې. په ننګرهار ولایت کې هغه خرما بازار ته وړاندې شوې ده که نه کچې کمه؟ نه، هغه خو کچې کمه ده، هلته حرارت دی، جلبت حرارت دی، هوا کم وي که نه خرما یې سل نه پټېږي. دا ډېر کم فرصت دی استفاده کوي. فقط تازه میوه ده خلک تازه میوه ده. الله تفکري متقاعدین هم زیات دي او خرما ده. کومه خرما ده؟ په دې منطقه کې ټول یاري جنسونه دي که نه، او مثلا د امارات نامزه دا جنسونه زیات دي. خو ډېر نومونه لري، مضافتي نومونه. بهترینه خرما له ایران راځي. بهترینه خرما خو ټول فعلا د افغانستان استفاده کوي، ټول له ایرانه راځي. که څوک درته ووایي چې دا عربي ده، دا امکان نه لري. ځکه عربي خو یو کیلو له شپږ اوسه افغانۍ نه بر تمامېږي. شیرې خرما دا شیرې خرما ده. ګوره عام شیرې خرما ده، خو دا هم شیرې خرما ده. دا مثلا هلته له ماشینه ایران کې دلته نه، دا له ماشینه باسي، له ماشینه جوړېږي، دا بیا لکه یو اوبه غوندې جوړېږي. دا د مربا په ځای استفاده کېږي که نه کوم خاصو دوایانو؟ نه نه، دا خو استفاده کوي، لکه ورزش کوي، فزیکي کې چې کوم مریضانو دا بسترونه کمزوري وي که نه، دلته ټول هغه لیکلی دی، ارزښتونه یې ټول دلته لیکلی دی. دا خرما خو ډېر یو طبیعي شی ده او ډېر ښه شی دی. دا چې د اسلام مبارک دین درېم او درېم رمضان څلورم ورپسې بیا زکات هم ذکر شوی. په تجارانو بالخصوص له ځانه به یې راونیسو. په بیو قیمتونو کې مو څومره مراحت د افغانستان د خلکو لپاره نیولی او ورسره په څنګ کې پوښتنه باید تکرار کړم چې کوم تجاران چې مثلا نصاب د زکات په هغوی لازم دی څه پایله؟ موږ خو په خپله باندې چې زموږ منطقه شته که نه، دا موږ یو شوره لرو، خپل زکات درته وایي که نه. دا زکات موږ خپل ولایتونو کې استعمالوو. یعنې موږ هلته فکر چې زکات و خیرات دا په ټولو اقرباو باندې کېږي که نه. زما پیام د تجارانو ته دا ده، څه د افغانستان تجاران یې، څه د اسلامي مملکتونو یې، زکات باندې خاص باید خپل هغه خپل خدایي حصه هر څوک ورکړي. نو باید دا سل په سله خو د غریبانو باندې ورکړي. که هر تاجر چې دا پاک څخه خپل زکات ورکړي، دا نه په افغانستان کې غریب ټول بډایه شي. او دا زکات باید سل زکات ورنه کړي که نه. یو کال بل کال دغه تجارت یو وخت پسې ارمان یا خاندان نکردی شیرخور خاندان نکردی سن آره تا خوان خوب هم نکن چینل
خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو آمادګي د روژې لپاره د کابل زړه منډوي 4 ولایتونو ته خرما صادروونکې منطقه مرکب العامه د هټیوالو څخه او بیا به ورځو قدرمن لره ژوندی اوسې که څه هم نه پېژنې کاکا زموږ لیدونکو ته ځان زما نوم ګلاب شاه ده. ګلاب شاه دی او د کوم ځای نه؟ د څه نه منډۍ نه. د منډۍ نه. ښه ډېر ښه. کوچۍ تیمورشاهي نه. کوچۍ تیمورشاهي همدا ده؟ ښه ډېر ښه. څنګه ده بازار؟ شکر الحمدلله بیخي ښه دی. فوق‌العاده دی. فوق‌العاده ده شکر. نور دکاندارانو نظر هم راواخیسته ټول یې ویل چې د تېر کال په پرتله باندې سږ کال بازار نه بیخي شکر الحمدلله. اول خو دغه شکر الحمدلله چې اسلام کې پیدا او ځان هم جوړ د دې نه ښه نعمت نو روزي موږ خپل شپږ باندې نه راځو. روزي مو لیږد لاس چېرته سره د ځمکې اسمانونه پیدا کړي. روزي د قرآن سره شکر الحمدلله سږ بازار بیخي ټایټ چې یو کاروباري د یو هټیوال د هېوادوال شکر ویلي ما اورم په خپل کار بیا د ځان زکات خو به مو باسو د روژې میاشت چې ده دا د خپل صحت زکات صحیح ده په دارایي کې به څنګه کوو سرمایه چې څوک لري د دې روژې میاشت ده نو همدا وخت د زکاتونو هغه د خدای حق هر سړی خپل مسؤلیت لري خپله دې باید ورکړي ادا یې مظلومانو سره مظلومانو سره مانو سره یوازې سره یوازې د سترګې لیدېږي باید ورته ورکړي مستحق که فقرا او غریبو ته فکر او نظر او بیته دا یې خلک افغانستان ماشاءالله تجاران چې نیمه دوبۍ اخیسته په میلیاردو ډالر یې په ایران کې سرمایه اخیسته سره په ځای کې دغسې باور دی که چېرته په راستۍ سره ملا وتړو اخر پیمان باور په افغانستان کې به خبر کومه دغه شکر باز کړي ډېر روپۍ ولرو ولې د روپۍ سرمایه اول ترین عمل شکر الحمدلله په دې 2 کالو کې داسې عمل دی چې څوک ته داسې ویلی چې نه شپه او ورځ ماشومانو لږ شاته شه دې قربان دې نه غټه کلمه بیکاري هر شی د خدای په لاس ده هغه بیکاري به یې په خیر کې ومرو یوګانې سړی خپل خیر نه پېږي هغه بیکاري به یې په خیر یعنی هر سړی باید اطمینان حاصل کړي او باید اطمینان واوسي په روزي د سم خوا ده نور مټې راونغاړئ خپله هم لږې هلې ځلې وکړئ خبرې ته پام وکړه دا دنیا ته په خپله تغییر ورنه کړي دا بل څوک تغییر نه شي ورکولی الله پاک وایي چې تا حرکت وکړه زه به حرکت وکړم خو دغه افغانستان کې لږ لازره داسې خلک دي چې په 2 بجو لږ ورسلي د دین لار ونیسه دنیا سپی غوندې درپسې منډې او که د دین پرېښود دنیا هم داسې شکپاته بیا به ته پسې منډې وهې دین ونیسه دنیا په خپله راشي دوکاندارانو ته مو پیغام څه دی په سوداګانو کې دکاندارانو ته مې ځان پیغام د ورور رسېد دا د روزې میاشت دا ډېر د برکت میاشت دا ډېر د توبې او د ښه میاشت دومره دې وګټي چې هغه خپل عیال ته دې بیا دا یو بله ډوډۍ پرې برابر داسې دې نه کوي چې سر بسر وي ډېر تقاضا د دې ملت ته ونیسي دې ملت د ډېر اول د خدای پامي د خدای پامي یا د ځان پام پرې ونیسي بې انصافي نه کړي دغه مې ورته پیغام ډېره زیاته مننه ماشاءالله اوسې قدرمن شي موفق خریدار ته پیدا کړ د زړه ته رانږدې لیدونکو انډیوالو مسافرینو واورېدلې اوس به د پیرودونکي نظر هم کوم سلام وسلام څنګه ورته ښه ګوره ډاډه او زړور زړور غږېږي بیا ښه فارسي وایم دواړه مې زه ګوره د ټول افغانستان یم ښه هغه خو د ماړي بدلېدای
محمد رضا جان عزیز از کدام ولایت؟ از کاپیسا آمدی اینجا به خاطر چی؟ کاپیسا اینجا زندگی من اینجا زندگی همینجا است. کاروبار خرما میکنی؟ نه میبرم خانه بخیر. خانه میبری بخیر. رمضان درست است. پارسال که آمده بودی قیمتا چطور بود؟ امسال چطور؟ والا خوب است. امسال یک ذره ارزانتر نشده؟ بهترین خرما را معبای کردیم 107 روپیه کیلو میدن. نه دوسرا هم هست. دوسرا خود این تو بلند میره خود دیگر. مگم خرمایی که؟ حالا خوب است. قابل استفاده کردم حالا خوب است. بهترین خرما است. درست است. سر دکانداران یک صدا بکو بیادر می نرخای تل به خاطر ماه رمضان مبارک از پایین خاطر ماه مبارک رمضان کار کنم بسیار مفید است ثواب میبرم دیگه از تجارم میخوام که اگر دیگه دایی وقتا مردم یک ذره می چاخوای که دستش از یک ذره می چی کنه سلای رحمی دیگه دایی مایل ډیر مننه تشکر زنده باشی بخیر باشی زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو کلونه چې به روژه په رانږدې کېدلو وه خوراکي توکي ارتزاقي مواد به جګېدل مګم اوس یې دقیق کنټرول نیول شوی دی او اخیستونکي یا پیرودونکي هم خوشحاله دي او پلورونکي چې څه دي دوی هم په لږه اندازه باندې کم مفاد چې په نظر کې نیولي دي په دې باندې راضي دي په لحاظه که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی در سره لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو بلې خپرونې کې زه صحیح الله صافی ستاسو په قدرمن حضور کې حاضرېږم تاسو په لیدو کې خدای سپارم هر چیرې چې یاست په دې امید چې په روژه کې ښه عبادتونه وکړو او الله تعالی قبول منظور کړي په مخه مو جوړې کړو نه د خدای